خلک دا وایي چې ستا پښتون مشر وتښتېده. دا زما دپاره د شرم خبره ده، دا زما دپاره زما د پښتون قوم دپاره د شرم خبره ده. تاسو چې څه وایئ، تاسو ټولې خبرې په ګل بدلې دي، ستاسو ټولې خبرې ټیک دي، خو زما سوال صرف دا دی چې یو مشر یو د احتجاج مشري کوي، نو هغه مشر په نیمه لار کې خپل کشران نه پرېږدي. دا ویل غواړم چې علي امین ګنډاپور صاحب خوشحالګانې راخیستې وې، خوشحالونه ورسره نه وو، او انشاءالله تعالی اوس د هغه شلګنې تیاري کې اوس به زموږ احتجاج د کې پی کې په طرف وي. اوس د په موږ باندې هغه شیلنګونه وکړي چې کوم په پنجاب پولیس باندې خو دوی هغه شیلنګونه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، زه یم فرهاد خان او تاسو ګورئ پښتون غږ. ګرانو عزتمندو، په دې ټایم ما سره چې کم کس موجود دی د حقیقي ازادي ټایګر پریزیډنټ دی هجرت کامران. هجرت کامران د دوی تعارف دا دی چې د عمران خان صاحب سره ډیره زیاته مینا محبت کوي، د عمران خان صاحب سره بیلوسه مینا کوي، او چې کله د عمران خان صاحب گرفتاری وشوه نو د دوی د انتظار هغه تمه کتی شوه، نو دوی په ثوابۍ کې احتجاجي درنا کړې ده او د هغې تقریبا 2 میاشتې وشولې چې دوی هلته کې کورونه پرېښي دي، د دوی سره 150 ممبرز د دې نه زیات دي، اولته کې درنا احتجاج کړی دی. د دوی تمه وه د کې پي د لیډرشپ نه چې علي امین ګنډاپور عمران خان صاحب وزیر اعلی کړی او هغوی دا تمه ورکړې وه او عمران خان د علي امین ګنډاپور نه دا تمه لرله چې حقیقي ازادي چې دا به نه پرېږدي. اوس تاسو ته پته ده چې 4 ځله لومبی ځل په لیاقت باغ کې جلسه وه، هلته کې احتجاج کال شوی و، علي امین ګنډاپور د نیمې لارې نه واپس شو. سنجانی ټاون کې جلسه وه، هلته کې په ټایم راونه رسېده. په لاهور کې جلسه وه، په ټایم هلته ونه رسېده، سپیچ مکمل نه کړ. اوس دا لاست ټایم د ډي چوک کالو او د دې ډي چوک د کال مقصد څه دی چې قاضي فایز عیسی دپاره دا ترمیم کیږي. نو که دا ترمیم وشي نو عمران خان په ډیره سختۍ سره دا آرډر کړی دی چې ډي چوک کې احتجاج وکړي او علي امین ګنډاپور لی دا ذمواري ورکړې وه. نو زه ایز ا پښتون زما دا پراوډ و چې علي امین ګنډاپور زما د صوبې دپاره راځي، زما د قوم دپاره د عمران خان په آرډر راځي، په ډي چوک کې به احتجاج کال کوي او خپلې جایزې مطالبې چې دي هغه به د حکومت نه ترلاسه کوي. په دې ټایم ما سره هجرت کامران صاحب موجود دي. راځئ ګورو چې د دوی په زړه باندې کم زخمونه دي. په زړونو کې داسې سوړې وکړې علي امین ګنډاپور صاحب چې موږ دا کم شپږ میاشتې انتظار وکړو، دا 2-3 پېرې د موږ په قافله کې را روان وو، نو موږ به همیشه دا سوچ کولو چې انشاءالله تعالی زموږ چې کم امیدونه وو ثوابۍ درنې کې چې موږ ناست وو، په دې امید باندې موږ ناست وو چې یو ورځ به موږ له الله پاک داسې طاقت راکوي چې موږ به ځو اسلام آباد به بندو، خان صاحب به راولو که خیري. دا چې کم د 4 اکتوبر والا کالو نو په دې کې موږ ټول حقیقي ازادي ټایګرز چې زموږ څومره ملګري دي، ټانک او بنو کرک او کوواټ چې څومره ملګري وو زموږ ټول راورسېده، ډېر خوشحاله وو، ټول ډېر زیات داسې وو چې ټول په یو جذبه کې را روان وو چې انشاءالله تعالی بس دې پرې به موږ رسو. او موږ خپل ټول کوششونه وکړه، الحمدلله مشینري مو مخکې کا، د علي امین ګنډاپور راتلو نه مخکې موږ مشینري په لینډ کړه. عقیب الله منسټر چې کوم دی زموږ د اریګیشن منسټر دی، عقیب الله به الله پاک د هغې اجرونه ورکړي، هغې موږ سره ښه پوره شانه بشانه ودرېده او ټوله مشینري موږ سره مخکې روانه کړه. او الحمدلله موږ هغه چې څه رکاوټونه وو ټولې دنیا ته پته ده، هغې باندې وضاحت ته ضرورت نشته. او موږ ډي چوک ته علي امین ګنډاپور صاحب راورسولو او موږ د له مخکې نوره هم لار کولولو کوشش کولو، کنټینر یې مخوا کولې چې په دې کې د دوی ګاډي واپسي روان شو. نو موږ داسې حیران شو چې دا اوس کومه کیسه روانه ده. علي امین ګنډاپور دا ځای نه ولیدل او دا تانه چې دا ایز ا پښتون ماته هم هر یو راکوي، حالانکه زما ستاسو د پی ټي آی پارټۍ سره د ایس پارټۍ سره هیڅ تعلق نشته دی، خو دا تانه ماته هم ایز ا پښتون میلاویږي چې ستاسو پښتون مشر لاړی وتښتېده. زړګي موږ هم دغه حیران یو که نه چې اوس پښتانه یو، هغه پارټي دې په تندرو لګي، پارټي مارټي پرېږدي، پارټي دې سر وخوري، خو دا پښتانه خو یو که نه. پښتون چې په یو میدان راشي ودرېږي او هغه خپل مطالبه پوره نه کړي او هغه خپل میشن پوره نه کړي، نو دا پښتون دی. دې ته تاسو پښتون وایئ. څه ویل غواړئ علي امین ګنډاپور ته؟ علي امین ګنډاپور ته زه دا ویل غواړم چې علي امین ګنډاپور صاحب تاسو له موږ ډېر زیات عزت درکو، خان صاحب تاسو له څومره عزت درکو. خان صاحب ویل چې څوک د علي امین ګنډاپور سره نه ودرېږي هغه د پارټي پرېږدي او ځي دی. تا د هغه څه بدله ورکړه د خان صاحب؟ د خان صاحب د دې دومره سختو الفاظو چې ستا د برګرتیا هغه وکړه، تا د هغې څه بدله ورکړه؟ میدان پرېښوده، میدان نه تله، یو ورکوټ اعلان خو به دې کړی و که نه چې یاره زه ځم چېرته ضروري کار دی یا ضروري میټینګ دی یا څه مطالبه پوره کېدو والا دی یا څه کېږي، یو ورکوټ اعلان خو به دې کړی و، موږ به ناست وو. تا خو موږ هم پرې تباه و برباد کړو، ملاګانې دې راله پرې ماتې کړې، په والو ټکولو دې پرې وځپلو، ټول کارکونان دې پرې تباه و برباد کړه، خپله لاړې. بیا په اسمبلۍ ته ورځې هلته وایي چې ما دا وکړم، هېڅ دې هم نه دي کړي، مړه څه دې وکړه؟
لاړې بس ووتې بس هېڅ دې ونه کړه بس هسې دې ځان غیب کړو پوه شو موږ دې په شرمونو وشرمولو ځان نن ټوله ورځ هم په دې ټي وي باندې کته قسم په خدای دا زموږ د ایم پی ګانو نه تپوسونه کوي ټولو سترګې ښکته نیولې چا سره د جواب ورکولو الفاظ نه وو ولې یار تعالی الله پاک په لکونو انسانان طاقت یې درله درکړو هر څه یې درله درکړو اوس څه وکړي الله پاک تا سره نور څه خو به ته هم کوې که نه که نه هر څه به تعالی الله کوي درته ووایه ډېر خلک دا وایي چې علي امین ګنډاپور چې دی د عمران خان صاحب سره غرداري وکړه که دلته کې د ډي چوک ته په خپله رسېدلی وي او دا درنې ورکړې وي 2-3 ګنټې هم هلته ناست وی نو د خان صاحب چې کوم جایز مطالبات دي دا به ټولې منظوري شوی وي دا چې مونږ په موټروي را روانو چې دی د موټروي نه وی کوشو او د په موټروي باندې چې څنګه میشن د چې پیلنې میشن خراب کو چې د موټروي نه کوشو مونږ ته پته ولګېده چې د خوند نشته قسم په خدای ما مرګرو ته مل د بیا څه کېل روان کړي دا مل بار مونږ سره دا حرکتونه کوي او کدی پیری د رسو خو به رسو د ګاډي نه مونږ ټیم نه دی خوځېدلی مونږ بالکل د په فرنٹ کې روانو نیم مرګري روستو نیم مخ کې ما مرګرو ته ویلو که ګاډي خراب شو په اوګه به بوزو په اوګو به کې نو او په اوګه به وړو په دې چوک کې به ودرو دا ما ټول مرګرو له دا وینا کړې وه مونږ مرګري ټول ژوندي دي هغوی له ما ویلو که ګاډی خراب شو که لار بنده شوه که هر څه وشو علي امین ګنډاپور که په پښو نه شو دا به مونږ په اوږه کېنو او دا به بوزو دې چوک کې به ودرو مونږ راوستو دې چوک ته دا هلته نه روان شو کې پې کې اوسته هلکه چل څه دی نو تاسو ورسره وئ هغه وخت کې چې کې پي هاوس ته لاړو مونږ زه خو لګیا او کې پي هاوس ته ضرورت څه نو کې بیا اوس ته دغه ضرورت نو چې سړی یو تختي خو نو ځان له خو به یو ځای ټارګېټ کوي که نه چې په کومه لاړ شم مونږ په کنټینرو لګیا مونږ کنټینر یې اخوا کولې شیلینګ به هلته د شیلینګونه راتله مونږ به هغه واپس ورغورځول په کنټینر به مو اخوا کولې او شیلینګ به مو اخوا کول چې شاته مو کته سړی نشته بیا ورپسې کې بیا اوس ته ورلو چې هلکه چل څه دی خو داسې چې کوم خلک ساتلي دي چې کوم هغه ځان سره ګارډ ساتلي دا ګارډ خو مونږ دوی له ورکړي که نه دوی خو ځان سره د کوره نه دي راوستي خو مونږ دوی له دا ګارډ ورکړي دا ګارډ ته تنخواګانې مونږ ورکوو که مونږ ته پنجاب حکومت ته دا وایو چې یاره مثال آرمی باندې دا مونږ هغه کوو چې دوی له مونږ تنخواګانې ورکوو یا زمونږ د ټیکس پیسو نه پولیس تنخوا اخلي او په مونږ شیلینګ کوي نو دا د دوی چې سره چې کوم ګارډ دي دوی له تنخوا دوی د کوره ورکوي خو دوی له مونږ عوام تنخوا ورکوو که نه هغه مونږ دوی سره چې خبرې کوو بس سیده باندې راته داسې لاس کېدو دکره کې اخوا شه خو هلکه مونږ غلي مونږ پورې بمونه دي څه چل دی چې مونږ علي امین سره خبرې نه شو کولی دا د اسمانه راکوز شوی چې خان صاحب ته مونږ ورځو خان صاحب مونږ سره خبرې کولی چې نو دی له پکې څوک دی چې دا مونږ سره خبرې دا راته ووایه تاسو تقریبا د 2 میاشتو نه درنه هلته کې ورکړې ده علي امین ګنډاپور یا د هغوی ټیم ستاسو نه څه تپوس پوښتنه کړې ده او دویمه په تاسو باندې دا الزامات هم دي چې اورسیز پیسې رالیږي او تاسو یې کور ته وړئ وروره نه مونږ ته الحمدلله اوسه پورې پارټۍ عقیب الله بی نه بغیر عقیب الله بی مونږ سره خپل وس کوي چې څه د هغه د وس مطابق وي هغه مونږ سره خپل راضي خپل حالات مونږ سره شریکوي چې څه د هغې د وسه وي کانه پینه راضي مونږ له د هغې مونږ شکرګزار یو نور د پی ټي آی یو قیادت دې مونږ ته ووایي چې یاره دوی مونږ سره هیلپ کړی او اورسیز چې کوم دی وروره د اورسیزو یو څه ګروګان داسې شته دي چې هغې وروره خپل نوم جوړولو دپاره هغې داسې یو پروګرام جوړ کړی وي دلته وروره څه کسانو ته پیسې راستوي او هغې باندې هغه کارونه کوي نو هغې په هغه لیسټ کې مونږ هم داسې اچولي وو چې تاسو له به مونږ پیسې درکوو زمونږ ورسره میټینګونه شوي دا نه چې نه دي شوي میټینګونه شوي خو هغې ویل تاسو له به مونږ پیسې درکوو تاسو له چې مونږ کم کار وایو تاسو په هغه طریقه هغه کار کوئ نو مونږ ورته ویل مونږ خو وروره څه د کرایې غونډګان نه یو چې تاسو مونږ ته کرایه راکوئ مونږ به وروره دلته بدماشي کوو په پیسو مالئ که خان دپاره څه کوئ راشئ مونږ سره ودرېږئ راشئ دلته خپل کس راواستوئ مونږ سره ودرېږئ چې څه زمونږ ضرورت دي هغه مونږ سره پوره کوئ پخپله راشئ دلته را سره ودرېږئ یا خپل یو کس راواستوئ خو مونږ چې کومه فیصله کوو په خپله به کوو مونږ خان صاحب سره ولاړ په دې دپاره چې خان صاحب وایي مونږ د بندو کمرو فیصلې نه منو نو مونږ هم د امریکا کې ناستې فیصلې نه منو وروره ځکه مونږ سره نن چې مونږ خوار یو که نه زمونږ چې څه حالات دي مونږ بیانولی نه شو نه مونږ بیانول غواړو نه دي د بیانولو دي نه که نه مونږ سره په درنه کې د 55 سالو یو بابا دی چاچا پی ټي آی جنډولې والا چاچا پی ټي آی تقریبا په دې تحریک کې مونږ سره ډېر ملګري دي احمد خان کمانډو چې کوم دی هغه مو هغه تقریبا هجرت کامران او احمد خان کمانډو دا یوه نامه ده د هغې نه پس نور ډېر ملګري دي ټولو سره مونږ ډېره مینه کوو او چاچا پی ټي آی چې دی هغه د خان صاحب داسې یو دریابي ملګری دی چې هغه مونږ ته الله پاک د والد صاحب هم الله پاک دې وبخي وفات شو خو هغه مونږ ته دومره مینه راکوي او لا اله الا الله محمد رسول الله قسمونو قرآنونو ته ډېر ضرورت نشته په دې کلمه یقین وکړئ چې هغه چاچا زه اوس هم دا یقین ساتم چې هغه به اوس هم نه هري څنګه خبره اوس به هغه نه هري ما ته وختي ملګري ویلی وایي چاچا پی ټي آی ته په 4 تاریخ چې مونږ را روانېدو ما ته بل زمونږ د حقیقي ازادي ټایګر ملګری دی زاهد زمان هغه ما ته ویلي ما سره په جیب کې 800 روپۍ وي ما 500 روپۍ بابا له ورکړې
چې په دې باندې به روټۍ وخوري. نو 4 تاریخ نن څوم تاریخ دی؟ نن 7 تاریخ دی. په 500 روپۍ باندې 4 5 6 7 درې ورځې دونه کې. معاشي حالات ستاسو خراب دي، نو بیا تاسو درنه ولې کوئ؟ بس دا مونږ یو واده کړی و د خان صاحب سره، مونږ واده کړی و چې خان صاحب نه رها شوی، مونږ خو دې پیرې خو تباه شو، خو مونږ خو بس ارمانونه وو که نه، مونږ ویل چې بس زمونږ ارمانونه پوره شو. که دا علي امین ګنډاپور هلته ناست وی، ناست دی، نو دا درنه بیا کامیابه وه، مطالبات ستاسو څخه زمونږ مطالبه به پوره وه. خان صاحب به رها شوی و، مونږ به هلته نه کډې بسترې اوچتې کړی، مونږ به خپلو بچو له تلو. 14مه میاشت هم د بچي هم نه دي کتلي، کورونه هم نه دي کتلي، تباه او برباد دي، کاروبارونه هم تباه شو، هر څه هم تباه شو. خو صرف او صرف په خپله پښتو ولاړ یو، که داسې علي امین ګنډاپور سره د وزیر اعلی د سیټ سره په خپله پښتو ولاړ وی، نو نن به خان صاحب رها و. مونږ په دې ادنا ورکر یو د خان صاحب په دې غریبۍ کې نهارې تېرو. مونږ یو واده کړی د خان صاحب سره چې خان صاحب هم نه رها کړی، مونږ به ثوابۍ کې ناست یو، دلته هر قسمه تکلیف به برداشت کوو. الحمدلله مونږ یې نن هم برداشت کوو. که د چا یقین نه راځي نو را دي شي مونږ سره دې کښېني په ثوابۍ کې. ډیره مننه کوو جی ګرانو عزتمندو قدرمندو. دا هجرت کامران صاحب مونږ سره دلته کې موجود دی. حقیقت ته چې په ثوابۍ انټرچینج باندې د دوی درنه د ما هم هلته 15 شپږ ځله هلته وزټ کړی دی. دوی هلته کې هېڅ قسمه فضول خرچي نه کوي. د دوی مینه ده د عمران خان صاحب سره، او د دوی احتجاج چې دی زیاتره د خپلې پالټۍ خلاف دی، خپلې پالټۍ د پاسولو دپاره دی چې زما د خیبر پښتونخوا لیډرشپ دی پاسي. هغوی له عوام ووټونه د دې ورکړي چې عمران خان ازادي فرست پرایورټي ده، او هر یو کینډیډیټ به په جلسه کې دا خبره کوله چې په کومه ورځ مونږ اسمبلی ته لاړ شو، په کومه ورځ مونږ ته حکومت میلاو شي یا مونږ په طاقت کې راشو، نو لومبی اواز به د عمران خاني. او د کال نه زیات وشول د اسمبلی او د عمران خان صاحب دپاره هغه شانتې په اواز کې زور نشته. د علي امین ګنډاپور صاحب نه زه په خپله ذاتي هم تعلق دی. علي امین ګنډاپور صاحب چې په کومه شپه تاسو را روان وئ، په هغه شپه باندې ما په ډي چوک کې د ډېر پی ټي آی ورکر سره خبرې اترې کړې وې، او د چا نه به چې ما تپوس کولو چې تاسو دلته ولې راغلي او تاسو ډي چوک ته ولې نه ځئ، او نو هغوی به دا خبره کوله چې مونږ خپل سټنت نه خرابو، مونږ د خپل هیرو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور انتظار کوو. د هغوی ډېره غټه قافله روانه ده، او مونږ د دې دپاره راغلي یو چې مونږ علي امین ګنډاپور دغه قافله سپورټ کو. نو علي امین ګنډاپور صاحب، زه ایز ا پښتون ما ته خلک دا وایي چې ستا پښتون مشر وتښتېده، دا زما دپاره د شرم خبره ده، دا زما دپاره زما د پښتون قوم دپاره د شرم خبره ده. تاسو چې څه وایئ، تاسو ټولې خبرې په ګل بدلې دي، ستاسو ټولې خبرې ټیک دي، خو زما سوال صرف دا دی چې یو مشر یو د احتجاج مشري کوي، نو هغه مشر په نیمه لار کې خپل کشران نه پرېږدي. زه جی څه ویل غواړئ؟ زه دا ویل غواړم چې علي امین ګنډاپور صاحب خو شلګنې راخیستې وې، خو شلونه ورسره نه وو، او انشاءالله تعالی اوس د هغه شلګنې تیاري کې. اوس به زموږ احتجاج د کې پي کې په طرف وي، اوس دې په موږ باندې هغه شیلنګونه وکړي چې کوم په پنجاب پولیس باندې خو دوی هغه شیلنګ ونه کړو. اوس دې موږ له تیاري کې په موږ دې دا شیلنګ راوکړي، ځکه چې موږ ډېر تنګ شوي یو، او زموږ خان په کار دی، د خان رهایي زموږ په کار ده، او د هغې کې ټولو نه غټ رکاوټ زموږ خپل لیډرشپ دی. او دوی له موږ اوس دا پیغام ورکوو چې زموږ احتجاج به ستاسو خلاف وي، او که په دې موږ نه څوک خفه کېږي خفه دې شي، ځکه چې موږ د خان صاحب رهایي غواړو. او د خان صاحب په رهایي کې حقیقي ازادي ټایګرز دا مشن دی چې د خان په رهایي کې موږ د خان صاحب هم نه منو. خان صاحب که د خپل رهایي نه موږ منې کوي، نو هغه به منې کوي، هغه د هغه کار دی، او موږ به د خان رهایي غواړو، دا زموږ کار دی. او دا زموږ پیغام دی ټول لیډرشپ ته چې خپلې شلګنې تیارې کوي، زموږ احتجاج به اوس تاسو خلاف وي. جی ګرانو عزتمندو، تاسو د هجرت کامران صاحب د حقیقي ازادي ټایګر مشر پریزیډنټ چا چې په ثوابۍ کې د عمران خان صاحب د ازادۍ دپاره درنه ورکړې ده. ګرانو عزتمندو، یو خو زما د خیبر پښتونخوا د پی ټي آی لیډرشپ نه دا خواست دی، دوی د الله سره وعده کړې، دوی د خپل لیډر عمران خان صاحب سره وعده کړې ده چې کله پورې زمونږ عمران خان صاحب آزاد شوی نه، مونږ به کورونو ته نه ځو، مونږ به د خپل بچو سره مینه نشو کولی، مونږ د هغوی مخونه نه وینو د هغه وخته پورې چې عمران خان صاحب آزاد نه شوی. د دوی ته د خرچو هم پرابلم دی، دوی ته د خوراک هم پرابلم دی، او د پی ټي آی هغه ورکرز هغه حقیقي ورکرز دي چې څوک د عمران خان صاحب د ازادۍ دپاره دغه کوي. نو تاسو دوی سپورټ هم کوي، د دوی په اواز کې اواز میلاو کوي، او دوی سره مالی سپورټ هم وکوي چې د دوی دا کاوش دا سټرګل چې دی دا آخري منزل ته ورسي، او خان صاحب د امت مسلمه د ټولو نه غټ لیډر دی چې هغه ته ازادي میلاو شي. فرحت خان له اجازت راکوي. د الله په امان.